نن هر انسان غواړي چې دا هغه زوی د ښه سړی جوړ شوی خو ګورې په خپله مونږ ښه سړي نه جوړېږو نو ګوره قصه داسې پکار ده چې اول به مونږ په خپله ښه سړي جوړ شو نو که بیا مونږ نصیحت کوو نو یو خو پکې اثر وي او که نصیحت نم کوو نو زمونږ د عمل نه به زمونږ بچي او تر دې پورې چې پردي خلک هم نصیحت اخلي او ښه انسانان به جوړېږي. مولا نصیرالدین صاحب نه چا خر وغوسته نو سړي ورته وی چې خر راله راکړه ده ورته وی چې خر خو چا بوتلی دی د بدو د شامته خر د کور نه اوازونه شروع کړل. دا سړی ورته وی چې ملا صاحب ګوره دروغ وی خر په کور کې موجود دی. ملا صاحب ورته وی چې د خدای نیکه بنده زما په خوله د باور نشته د خر په خوله د باور شته دی. نن زمونږ دغه حال دی چې زمونږ عمل یو شانتي او گفتار او خبرې مو بل شانتي وي نو بیا به څنګه خلک په مونږ باندې باور وکړي. السلام علیکم. خپل ماشوم به په نصیحت باندې ښه سړی نه جوړو بلکې په خپله به ښه سړی جوړ شو نو زموږ ماشوم به په خپله زموږ نه اثر واخلي او ښه سړی به جوړ شي. نو ځکه خو عبدالرحیم روغاني صاحب وایي د شمار یو څو ورځې ژوندون راپورې مه اور کوه ماله ته ولې په اوږو د وهم بار اچوې او په نصیحت چې روغانې د ځان په شان جوړوې دا نابینا باندې نری ستنه کې تار اچوې. زه یم عبدالله عابد د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم او زما دا ارمان دی چې پښتون قام د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما د اواز خپلو ملګرو سره شریک کې کیدای شي چې آی په عمل وکړي او خدای پاک ژوند ښه کړي نو زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ نن هر انسان غواړي چې د هغه زوی د ښه سړی جوړ شوی خو ګورې په خپله مونږ ښه سړي نه جوړېږو نو ګوره قصه داسې پکار ده چې اول به مونږ په خپله ښه سړي جوړ شو نو که بیا مونږ نصیحت کوو نو یو خو پکې اثر وي او که نصیحت نم کوو نو زمونږ د عمل نه به زمونږ بچي او تر دې پورې چې پردي خلک هم نصیحت اخلي او ښه انسانان به جوړېږي. که تاسو سوچ کړي وي کله کله یو سړی خپل بچي ته وایي بچي ښه سړی جوړ شه او دروغ مه وایه دوکه مه ورکوه خلکو سره بد مه کوه وغیره وغیره نو دا ماشوم د هغه په نصیحت باندې عمل نه کوي چې دا ولې زما خوږو پښتنو دا ځکه چې کله کله هم د دغه سړي په دغه خبره باندې په خپل عمل نوي د کم خبرې نصیحت چې هغه نورو خلکو ته یا ماشومانو ته کوي نو ماشوم پریشان شي چې بابا خو مې وای یو څه او کوي بل څه نو ځکه په هغه عمل نه کوي. تاسو ته به زه یو قصه وکړم. مولا نصیرالدین صاحب نه چا خر وغوسته نو سړي ورته وی چې خر راله راکړه ده ورته وی چې خر خو چا بوتلی دی د بدو د شامته خر د کور نه اوازونه شروع کړل. دا سړی ورته وی چې ملا صاحب ګوره دروغ وی خر په کور کې موجود دی. ملا صاحب ورته وی چې د خدای نیکه بنده زما په خوله د باور نشته د خر په خوله د باور شته دی. نن زمونږ دغه حال دی چې زمونږ عمل یو شانتي او گفتار او خبرې مو بل شانتي وي نو بیا به څنګه خلک په مونږ باندې باور وکړي. نو زما خوږو پښتنو که مونږ او تاسو غواړو چې زمونږ کشران زمونږ اولاد دی زمونږ په خبره باندې عمل وکړي نو پکار دا ده چې اول چې کم خبرې نصیحت مونږ نورو ته کوو اول به مونږ په خپله په هغې باندې عمل کوو نو اله به نصیحت کوو نو پس د هغې نه به هغه اثر پیدا کوي. که چېرې تاسو او مونږ غواړو چې معاشره دې ټیک شي نو اول به خپل ځان ټیک کوو اول به خپل عمل ټیک کوو پس د هغې نه به نورو خلکو ته نصیحت او وصیت کوو. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي